وصحبه على رسوله الكريم اما ما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت ما حامد کرزی ملی مصر، جناب معاون صاحب ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، جناب محترم دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، جناب ابراهیمی، جناب مسلم یارسب رهبری شورای ملی افغانستان، جناب راشد صاحب رئیس ستر محکمه افغانستان، محترمین معاونین اسبق ریاست جمهوری، جناب قانونی صاحب، جناب خلیلی صاحب، رهبران محترم جهادی، اعضای محترم شورای ملی، شیخ السفرا سفیر تاجیکستان، اعضای شورای عالی ستر محکمه، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، اعضای محترم کابینه، وکلا و سناتور صاحبان محترم، هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. لرخصتی څخه د وکیلانو او سناتورانو راستنې دوته ښه راغلاست وایم. ویاړم چې نن د ملي شورا د 14مې تقنینې دورې 5م کال افتتاح کوو. په پیل کې د هېواد د ټولو شهیدانو او خصوصا د وروستیو طبیعي حادثو قربانیانو ته د الله تعالی په دربار کې دعا کوم او د دې وطن د خدمتګار په حیث یو ځل بیا تاسې او د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وړاندې کوم. انا لله و انا الیه راجعون. این حوادث طبیعی در 23 ولایت کشور، پنجشیر، بدخشان، پروان، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، تخار، هرات، کاپیسا، دایکندی، سمنگان، کنرها، بغلان، پکتیا، هلمند، ارزگان، زابل، بامیان، بادغیس، فرا، غور و بلخ اتفاق افتاده است. برفکوچ‌ها در پنجشیر فاجعه بارتر از سایر مناطق بود و به سطح بین‌المللی یک تراژدی بود. بدخشان، پروان، تخار، نورستان، ننگرهار، لغمان، دایکندی و بامیان از لحاظ تلفات انسانی در کاتگوری بعدی قرار دارد. تلاش‌های ما در قسمت انسجام کمک‌های اولیه نسبتاً مؤثر بوده است و ما از تمام اراکین که تحت رهبری دکتر صاحب عبدالله کار انجام دادن ابراز امتنان میکنم. سرک‌ها و کوتل‌ها پاک شده و این عملیات هنوز هم جریان دارد. جوی اوضاع خیی چې موږ د اقلیم د تغییر سره مخامخ یو، نو لازمه ده چې له طبیعي حوادثو سره د مبارزې لپاره زموږ ظرفیت په ملي او ولایتي کچه غوښتلی شي. زموږ د انسجام او د غبرګون په موقع او چټک سیستم باید د طبیعي حوادثو د وقوع په وخت پیاوړی شي. خواهران برادران، موفقیت‌های نسبی ما در عرصه‌های مختلف محصول وحدت سیاسی ماست. ایجاد حکومت وحدت ملی یک اقدام سیاسی بی سابقه در سطح منطقه بود. منطقه در اول با کامیابی حکومت وحدت ملی باور کمتر داشت، اما اکنون با بلوغ و قوت سیاسی افغانستان باور پیدا کرده است. این اقدام سبب شد تا فرهنگ تحمل و همدیگر پذیری در کشور نهادینه شد. ما با این حرکت ثابت کردیم که بهترین راه حل مخالفت راه حل سیاسی است. فرهنگ تحمل نه تنها در داخل حکومت تقویت یافته است، بلکه در روابط هر سه قوه هم به طور واضح دیده می شود. قوای سه‌گانه کشور اکنون در حال تقابل و تصادم قرار ندارند، بلکه به اساس اتفاق و همکاری مشترک به پیش می روند. بر اساس همین همکاری قوای مقننه بود که اجماع ملی جهت گسترش منافع و روابط استراتژیک افغانستان با جهان شکل گرفت و من به حیث رئیس جمهور افغانستان که مسئولیت تطبیق آن را دارم از شما وکلا و سناتوران محترم اظهار سپاس میکنم. اقتدار ملی در شرایط بسیار حساس و دشوار برای ما انتقال یافت. به ثبات افغانستان
باور و یقین وجود نداشت. در مورد ادامه همکاری‌های جامعه جهانی شک وجود داشت. طرح سقوط بعض از ولایت‌های کشور موجود بود. کشور ما میدان جنگ‌های نیابتی بود و در عین حال منطقه، جهان اسلام و جامعه بین‌المللی با تهدیدات جدید روبرو شدند. نوعیت جنگ به طور بنیادی تغییر کرد. درگیری‌ها در سوریه، عراق، یمن و لیبیا صفحه جدید از خطرات جدی را باز کرد. نوعیت جنگ در کشورهای شرق میانه برای نابودسازی دولت هاست. تغییر از القاعده به داعش بزرگترین حرکت منفی برای جهان اسلام و کشورهای منطقه است. دولت ها مانند حلقات زنجیر به هم پیوستند. بنابراین سقوط هر یک از دولت ها باعث شکست زنجیر می شود و خطرات جدی را متوجه سایر دولت ها می سازد. په وزیرستان کې د پاکستان عملیات د دې سبب شول چې عمدت تروریستي شبکې د کرښې دې خواته انتقال ته مجبور شي. په داسې اساسو شرایطو او خطرناک ماحول کې موږ هم په ملي او منطقوي سطح او هم د اسلامي هیوادونو او نړیوال کچه په څلور ساحو کې اساسي اقدامات کړي دي. موږ د ملي وحدت د فرمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د سم درک په اساس په منطقوي کچه او د اسلامي هیوادونو په کچه او نړیوال سطح د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخیست. د ګاونډي هیوادونو او اسلامي ملکونو په سطح د دې لیدلوري په اساس یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده چې باثبات افغانستان په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلی ده. چین، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودی عربستان، متحد عربی امارات، آذربایجان او ترکیه په دغه اجماع کې شامل هیوادونه دي. له دغه هر هیواد سره زموږ مناسبات د ګټو او مشترکو ګواښونو په باره کې د سم درک او تحلیل په اساس ولاړ دي. انشاءالله موفق بسو چې افغانستان ته د نیابتي جنگ د میدان نه بلکې د آسیا د اقتصادي او ترانزیتي څلورلارې او د تعاون د مرکز په سترګه وکتل شي. باید هیر نکړو چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون له وضعیت او مشکلات څخه بنیادي درک د هیواد د حرکت مسیر ته لوري ورکول او د افغانستان د خلکو مسؤلیت پذیری د دغه تحولاتو سبب شوی دی. نن ورځ که تاسې په سیمه او ګاونډي هیوادو کې د افغانستان له سفیرانو څخه پوښتنه وکړئ، په وضاحت به درته ووایي چې منطقې په سطح د افغانستان وضعیت څنګه مثبت اساسي بدلون موندلی دی او د افغانستان نوی تصویر څنګه دی. سیاست خارجی ما بر اساس تحکیم حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی بنا یافته است و امروز کنترل آن در دست افغانستان است. اقتدار و قوت که حاصل ایجاد حکومت وحدت ملی است بنیاد سیاست خارجی را گذاشت که بر اساس منافع کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شکل گرفته است. من میخواهم که به همه شما اطمینان بدم که ابتکار عمل در دست ماست و افغانستان نقطه خواهد بود که انشالله منافع متضاد در اینجا بر همکاری بر اساس منافع دراز مدت تبدیل شود. افغانستان به محل همکاری های کشورهای اسلامی و منطقه در حال تبدیل شدن است. نتایج مثبت سیاست فعال خارجی ما در سطح منطقه و کشورهای اسلامی فضای باور و اعتماد را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. اروپا، امریکا، ژاپن، استرالیا و کانادا به تعهداتشان در قسمت همکاری‌های امنیتی در بروکسل و در قسمت همکاری‌های اقتصادیشان در لندن تاکید کردند. با سفر ما به ایالات متحده امریکا و کشور کانادا روابط ما در سطح بین‌المللی گسترده تر خواهد شد. د افغانستان فعال خارجي سیاست په اوږدمهالو تاثیراتو سربیره فوري نتایج او اثرات هم لري. موږ تر 390 کاله پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو د پیاوړتیا لپاره هر کال د 4.5 میلیارډو تعهد ترلاسه کړی دی. اوس د افغانستان امنیتي و دفاعي قوتونه هم د تمویل منابع لري او هم د تجهیز او تعلیم امکانات. در اینجا میخوام به یک نکته دیگر اشاره کنم. با تکمیل انتقال امنیتی یک فرضیه نادرست شکل پیدا کرد که گویا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انگیزه و ظرفیت دفاع از افغانستان و مردم کشور را ندارند. بر اساس این فرضیه جنگ بالای ما تحکیم شد
و حتی در زمستان هم ادامه پیدا کرد. کوشش ها برای سقوط چند ولایت کشور آغاز شد و حملات تروریستی بر شهرهای بزرگ ما شدت پیدا کرد. به صراحت میگویم که من به حیث سرقماندان اعلای قوای مسلح به نیروهای امنیتی و دفاعی کشورم میبالم. نیروهای امنیتی و دفاعی ما با شهامت و قهرمانی نه تنها طرح دشمن را ناکام کردند، بلکه از آلت تدافعی بیرون آمدند و در زودترین زمان ابتکار عمل را در دست گرفتند. توطئه دانگام ناکام شد. عملیات ذوالفقار با کامیابی تمام در هلمند با هماهنگی قوی بین نیروهای امنیتی ما جریان دارد. در زمینه تأمین امنیت در ولایت ناامن پلان منظم و منسجم وجود دارد که شما نتایج آن را در آینده خواهید دید. ټول دنیا باید پوشی چې د افغانستان نظام غوښتلی دی او د هیواد او ملي نوامیسو په دفاع کې د افغانستان د خلکو اراده مضبوطه ده. زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه د قوې د مشروع استفادې او انحصار لپاره لازمه وړتیا او ظرفیت لري. څرنګه چې امنیت زموږ د خلکو اصلي غوښتنه ده، نو خپل 80% وخت مې د امنیتي وضعیت کېدو ته ورکړی دی. محترم وکیلانو، سناتور صاحبانو، له تاسې او د افغانستان له ټول ملته غواړم چې په یو غږ له خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو ملاتړ وکړئ. د علما له شورا او علمای کرام څخه مننه کوم چې په ټول قوت د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه قاطعانه ملاتړ کړی دی، په یقین سره چې دا زموږ ټولو یوه دینی وجیبه ده. یک بار دیگر با قاطعیت تکرار میکنم، زندگی هر هموطن ما برای ما ارزش حیاتی دارد و برای حفظ جان هر افغان بیگناه ما از استعمال مشروع قوه خودداری نخواهیم کرد. ما در تصامیم خویش سریع و قوی عمل میکنیم. سکوت استراتژیک ما قوت ما را در عمل نشان میدهد. این حکومت بی‌پروا نیست و نخواهد بود. په هیواد کې د ناامني دلایل هم سیاسي بود لري او هم جرمي. ځکه خو د دولت په داخل کې د قوې مشروع استعمال او انحصار یوه ضروري چاره ده. د امنیتي او دفاعي قوتونو او خلک ترمنځ یو دوه اړخیزه قرارداد شته. خلک باید زموږ له امنیتي او دفاعي قوتونو ملاتړ وکړي او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه باید د خلکو ساتندوی وي. دا لازمه ده چې عسکر، پلیس، ساتنمنان، بریدملان، افسران او جنرالان هم قانوني مسئولیت او هم قانوني مسئولیت ولري. په امنیتي او دفاعي ځواکو کې به نوي او مسلکي کادرونه داخل شي او په عین حال کې به د تقاعد او مکافات او مجازات سیستم عملی شي. در بین نیروهای امنیتی و دفاعی ما اجماع روی اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی ما ملی، مسلکی و غیر سیاسی باشند با وجود آمده است. بر همین اساس از تمام شخصیت‌های سیاسی کشور انتظار دارم تا در ادارات امنیتی و دفاعی خصوصا در مورد تقرری ها و تبدیلی ها مداخله نکنند. در اینجا میخواهم دوباره در مورد نتایج آنی سیاست خارجی افغانستان صحبت کنم. شرایط ترانزیت در حال تحول بنیادی است. بر اساس آخرین گزارشات 60% اموال تجارتی در کراچی در یک روز مورد پروسس قرار میگیرد. در 3 ماه آینده در قسمت ترانزیت پیشرفت‌های بنیادی خواهیم داشت. در قسمت راه لاجورد که از راه ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و نیز از راه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه افغانستان را با اروپا وصل می‌کند، پیشرفت‌های اساسی صورت گرفته. جا دارد از همکاری‌های این 4 کشور در این راستا اظهار سپاس کنم. راه آهن ترکمنستان عنقریب باقی نخواهد رسید. ما مصمم هستیم که پایپلاین گاز، راه آهن و برق را از طریق هرات به قندهار و از راه شمال به جنوب وصل کنیم. از نقطه نظر تاریخی این اقدام بزرگ خواهد بود که افغانستان و آسیا جنوبی را به اروپا وصل خواهد کرد. چین تعهد کمک 330 میلیون دلار را انجام داده است. بعد از رخصتی‌های سال نو چین که در 2 هفته آینده تکمیل خواهد شد، یک هیئت تکنیکی به افغانستان سفر خواهد داشت که بر اساس مشوره‌های سایر تمویل کنندگان در قسمت ترتیب پلان ملی زیربنا کمک خواهد کرد. مخصوصاً کوریدور واخان و ربط بدخشان بر ما حیثیت حیاتی دارد. په عین حال کې موږ په افغانستان کې د تمویل کوونکو د ټولو پروژو بررسي پای ته رسولې ده او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو
چې د اوبو مدیریت او تنظیم لپاره کم لکم $1 میلیارد موجود دی او 2 میلیارد دلار نور د زیربنا لپاره موجود دی. په دې برخه کې په ټوله لوی او کوچني پروژو د ځمکې او اوبو د مدیریت د انسجام لپاره په یو ملي پروګرام باندې بدلیږي. دا زموږ د هیواد د بزګرانو لپاره یو ښه زیری او پیغام دی. دا پروګرام به مرسته راسره وکړي چې اکثره بزګران او ځمکوال د وچکالیو او سیلابونو له خطر نه وژغورو. همدارنګه نورو برخو د زیربنا باندې به اساسي اقدامات وکړو تر څو د یو ملي زیربنا برنامه په اساس باندې هر وګړی د افغانستان پوه سي چې څه ورته انجام کیږي و به زودی ممکنه به شورا ارائه خواهد شد وقتی که ترتیب شد. با اینکه تمرکز اساسی ما روی تأمین امنیت بود، اما در قسمت اقتصادی هم کارهای اساسی را انجام دادیم. در ماه‌های آینده تمرکز بیشتر روی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد اصلاحات در اداره خواهیم کرد. اقدامات بعدی ما در قسمت ایجاد زیربناهای فیزیکی روی موارد ذیل تمرکز خواهد داشت. تقویت برنامه‌های انکشافی کامیاب و موفق. دوم، تبدیل کردن پروژه‌های پراگنده به یک برنامه جامع انکشاف ملی. سوم، تشخیص عوامل عدم مصرف و مصرف کم بودجه انکشافی و حل آن موارد. د پایدار سولې د تأمین په باره کې باید ووایو چې په سیمه او اسلامي هیوادونو کې چاپیریال بدل شوی دی. دغه تغییر په هیواد کې محتاطانه هیله‌مندي رامنځته کړې ده. دا خبره باید په یاد وساتو چې پایدار سولې ته رسیدل تدبیر ته ضرورت لري. ما د سولې په اړه یو لړ مشورتي ناستې ترسره کړي او نورې مشورتي ناستې به په ضروره کوو، مخصوصا د ملي شورا رهبري او غړو سره. د افغانستان خلک په یو خوله سوله غواړي. موږ اوس د قوت په دریځ کې یو. زموږ قوت د سولې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت له واحد موقفه سرچینه اخلي. ماحول جدید در منطقه کمک نموده است تا درک واحد در مورد تهدیدات و نیاز برای همکاری جهت ثبات منطقوی به وجود آید. با قاطعیت میخواهم تکرار کنم، ما نمیگذاریم که افغانستان مرکز جنگ نیابتی شود. موقف جهان اسلام در ارتباط با خشونت و صلح بسیار واضح و روشن می باشد. بیش از 450 نفر از علمای جهان اسلام از بیش از 117 کشور جهان چند روز قبل در مکه مکرمه گرد هم آمده بودند و بحث بسیار عمیق را در مورد تعریف و عوامل و انگیزه های تروریسم و خشونت و سوء استفاده از بیرق اسلام برای توجیه اعمال خشونتبار و راه‌های حل آن انجام دادند. عمق روابط ما با جهان اسلام ما را کمک و یاری می‌رساند تا با استفاده از ارشادات الهی و سنت پیامبر بزرگوار اسلام بر مشکلات فائق آییم. از دستاوردهای افغانستان در 13 سال گذشته که تحت رهبری جناب کرزی صاحب صورت گرفت با قاطعیت دفاع خواهیم کرد و نمیگذاریم قیمت صلح بیشتر از قیمت جنگ برای مردم باشد. یک بار دیگر میخواهم بصارت اعلام نمایم که تأمین صلح پایدار در کشور یک وسیله نیست بلکه یک هدف است و این هدف از راه جنگ و ریختاندن خون مردم بیگناه به دست آمده نمیتواند، بلکه از راه تفاهم و مذاکره امکان پذیر است که باید به زودی آغاز شود. در غیر آن مسئولیت به دوش آنهایی خواهد بود که به تکالیف و قربانی‌های بیشمار مردم افغانستان هیچ التفات ندارند. مردم مسلمان کشور و تاریخ در موردشان قضاوت خواهد کرد. صلح یک مسئله ملی است، نه تنها یک مسئولیت دولتی. بنابراین مسئولیت صلح را باید تمام قشر سیاسی، علمای کرام، زنای افغانستان، جوانا و همه با هم و با یک آواز تأمین کنیم. در قسمت اقدامات در سطح ملی باید گفت که ما در برابر فساد اقدامات انجام داده ایم و انجام خواهیم داد. در مورد دوسیه کابل بانک در محاکم ثلاثه کشور فیصله صورت گرفت. من از جناب راشد صاحب به نمایندگی تمام محاکم ابراز امتنان میکنم که محاکم افغانستان و سر محکمه افغانستان استقلال خود و تعهد خود را بر شفافیت و حسابدهی ثابت کرده. لتاسو او ټولو قاضي صاحبان نه مننه
ارقام ذمت که مربوط شرکت ها و یا هم افراد می باشد واضح شده. بر اساس حکم محکمه سهامداران کابل بانک باید ذمت‌هایشان را بپردازند. اکثر سهامداران آماده شدند که ذمت خود را پرداخت کنند. در غیر آن فیصله محکمه عملی خواهد شد. بررسی های مقدماتی ما بر اساس تقسیم اوقات پرداخت ذمت ها نشان میدهد که پرداخت قروض سرعت قابل ملاحظه خواهد یافت، یعنی در چند ماه آینده. باید تذکر دهم که کابینه افغانستان جهت اخذ ذمت ها یک مقرر را تصویب کرد تا پول دولت اصول گردد. پول بانکونه ما ارزیابی کړل او د بانکداري د تقویه اصلاحي پلان بجر تطبیق شي. د بانکداري په برخه کې به لازم شفافیت را منځته شي او ډاډه یم چې دغه اقدام به په هیواد کې د قوي بانکونو او شرکتونو د ایجاد سبب شي. یکی از دلایل عمده که پروژه ها و برنامه های انکشافی و اقتصادی موفق نیست و حرکت اقتصادی در کشور بطی است، عدم موجودیت یک چارچوب قانونمند و مشکلات در تطبیق قانون می باشد. برای موجودیت موثریت و حاکمیت قانون، هماهنگی و همکاری بین هر سه قوه ضروری است. حکومت در این زمینه اقدامات ذیل را انجام خواهد داد. تقویت ریاست تقنینی وزارت عدلیه از لحاظ تشکیلاتی، ظرفیتی و فراهم کردن سایر امکانات. مصوباتی که به پالیسی های واضح ضرورت داشته باشد بعد از فیصله کابینه به شورای ملی تقدیم خواهد شد. قوانینی که بر اساس عدم هماهنگی میان ادارات مختلف آماده نشده است، کمیته قوانین با رفع مشکل و پیشنهاد بدیل‌ها مسوده را آماده و بعد از تصویب کابینه به شورای ملی فرستاده خواهد شد. قوانینی که در قانون اساسی به طور واضح ذکر شده باشد، مانند قانون تشکیلات اساسی دولت، بر اساس اولویت ترتیب و به شورای ملی تقدیم خواهد شد. قوانینی که بر اساس آن حرکت قوی اقتصادی و موثریت دولت ضعیف شده است، بعد از اصلاح و ترتیب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. در این مورد یک برنامه منظم 4 ساله ترتیب می شود. قوانین موجوده بررسی خواهد شد و در صورت موجودیت تضاد بین قوانین مذکور اصلاح و به شورای ملی فرستاده خواهد شد. امکانات برای تقویت محاکم، ستر محکمه و وزارت عدلیه آماده شده است و برای انجام این کار یک برنامه منظم و منسجم به وجود خواهد آمد. در مورد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید بگویم که این کمیسیون به زودی تشکیل خواهد یافت تا روی ایجاد اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت کار کند و فضای باورمند در قسمت برگزاری انتخابات به وجود بیاید. مردم کار میخوان و میخوان که دسترخوانشان خالی نباشد. من قبلا گفتم که تمرکز حکومت در ماه‌های آینده روی انکشاف اقتصادی، ایجاد کار و مسکن خواهد بود. کارهای مقدماتی روی ایجاد مسکن انجام داده ایم، اما مهم این است که بالا ایجاد مسکن کار عملی آغاز شد. ما با مشکلاتی که از 3 دهه اخیر به ما میراث رسیده گریبان گیریم. مشکلات را میدانیم. من شخصا شکایت های مردم را یا روبرو یا از طریق رسانه های جمعی و یا هم رسانه های اجتماعی میبینم، میشنوم و یا میخوانم. ارتباط من با مردم دوامدار است و همچنین با اعضای محترم شورای ملی. در مورد اکثر این شکایت ها رسیدگی صورت خواهد گرفت، اما به زمان نیاز داریم. من به تمام تعهداتم پامندم و برای عملی شدن آن تلاش های پای هم خواهم نمود. زه به ځوان نسل ته یو پول اوسم چې مدیریت او بیا رهبري ته ورسیږي. له هغو ورو حرکته چې په دې برخه کې مو په تېرو څو میاشتو کې درلود مه خفه کېږئ. ستاسو ټولو څېرې مې یادې دي او ځوان نسل ته مې کړي وعدې نه هېرېږي. موږ په سمه لاره حرکت کوو او انشاءالله تعالی تاسې ټول به په دې برخه کې د پرمختګو شاهدان اوسئ. جوانان و زنان افغان، چنان که شما با حکومت وحدت ملی بودید، ما هم با شما خواهیم بود. اما میراث ما در قسمت مشکلات سد راه مقطعی است. این موانع از بین خواهد رفت، لیکن حرکت ما را در برخی جاها کند می سازد. زما د هدایت په اساس خارجه وزارت کې ډیر زر اصلاحات شروع کیږي. موږ هڅه کوو چې ځوان نسل مدیریت وکړي او په همدې اساس په خارجه وزارت کې نوي اصول ایجاد شوي دي. مقرریگان به یوازې په اصولو باندې او هر څوک چې په واسطه مقرر شوي دي باید یا امتحان ورکړي یا له وزارت نه ووځي.
د خارجي سیاست په دستگاه کې مقرریه او تبدیلی مشخص و واضح و معیارونو په اساس کیږي. وکلای محترم، بعد از انجام انتخابات داخلی و ایجاد هیئت اداری، اعضای باقی مانده کابینه را با شما معرفی خواهم کرد. از یاد نبریم به اندازه که مشکلات است، به همان اندازه فرصت ها هم وجود دارد و باید با وحدت و اتفاق از فرصت های موجود به نفع مردم و کشور اقدامات لازم را انجام دهیم. تل دیوی افغانستان، پاینده باد افغانستان. تشکر از بیانیه جلالتمآب رئیس جمهور.